په بلخ کې د اوسپنې ویلې کولو صنعت وده. دلته په بلخ کې د اوسپنې د ویلې کولو یوه کارخونه ده چې په ورځني ډول تر 15 ټنه پورې د ګول سیخ تولیدیږي او پکې په مستقیم او غیر مستقیمه ډول 300 کسانو لپاره د کار زمینه برابره شوې ده. د دې تولیدي کارخونې مسؤلین وایي د اوسپنې د ویلې کولو د صنعت په ودې سره د بازار د اړتیا یوه لویه برخه تامین شوې او د اوسپنیز محصولاتو د وارداتو مخه له هغې ډلې د ګل سیخ مخه د پام وړ نیول شوې ده. تولیدات داخلی ما ظرفیت ما خود ما پوره کرده که مثال لالی سیخ خارجی در وطن ما نمیه. فعلا ما به این عیار هستیم که به وطن دیگه صادرات کنیم. از نظر ویزا و باهنی در مزار انشالله مشکلی هیچی از طرف سیخ و این چیزا مشکل نداریم. از هر نگاه انشالله پوره است. د دې کارخونې کارګران هم د کار د زمینې له برابرولو خوښ دي. دوی همداراز هیوادوالو ته د لا ډېرو کاري فرصتونو د برابرولو په موخه د کورنۍ له تولیداتو څخه د ملاتړ غوښتونکي دي. موږ 300 نفر کار کوو دلته 300 نفر کار کوو دلته ډېر خوشحاله یو دلته خپل وطن هم دی او ډېر خوشحاله یي. بس کور ته هم ځو راځو کارخانه هم چلیږي معاش هم بس کور ته لیږو. زمونږ د نورو هیوادوالو نه دغه خوښه ده او دغه همتې امید دی چې راځي دلته نه خپل وطن سیخ واخلي او زمونږ د ځوانانو دپاره ښه کار او ښه زمینه برابره کړي. د اوسپنې ویلې کولو د کارخونه د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په بلخ کې د اوسپنې د ویلې کولو 4 کارخونې فعالیت لري چې ډېر پکې د ګل سیخ تولیدیږي. د دې ټولنې د رئیس په وینا په دې کارخونو کې زرګونه کسانو لپاره د کار زمینه برابره شوې ده. در حدود 4 فابریکه فولاد و یا ذوب آهن در ولایت بلخ فعالیت داره و عمدتاً سیخ گل این فابریکات ما تولید میکنن و هزاران تن از هموطنان ما در این فابریکات مصروف کار هستند. د اوسپنې د ویلې کولو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې د اوسپنې ویلې کولو څه باندې 40 کارخونې فعالیت لري او د دې کارخونو تولید په ورځني ډول 2000 ټنو ته رسیږي.